زلل بزمکه یما خجی ته راته اسمان شه کنه آی های زلل بزمکه یما ته راته اسمان شه کنه سوکړه سوکړه یما شیبې شیبې باران شه باران کنه شکنه واه واه زبردست او سترګې مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي سترګه مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي جی که ناست یې پاسه که ولاړ یې را روان شه آی های زبردست زبردست سترګه مې رپي څه چل دی چې نن مې ډېر یادېږي که ناست یې پاسه که ولاړ یې را روان شه شکنه واه او ښایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه خایست دې وسېزلم لږ را باندې زړه وسېزه حسن کافر صحیح نو ته خو مسلمان شه آی های زبردست 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 او د فریادونو اسویلو نه دې څه نه جوړېږي د فریادونو اسویلو نه دې څه نه جوړېږي زړه به دې سپک شي جی یا کزار او یا قربان آی شي های آی های زبردست زبردست او چې دا به وایم دا به لولم دا به لیکم مدام دا بوایم چې دا به وایم دا به لولم دا به لیکم مدام جی لږ د پښتو په سر قسم وخوره جانان شه وای وای سر دا یو ځل بیا دا یو چې ځل دا به بیا وایم دا به لولم دا به لیکم مدام جی لږ د پښتو په سر قسم وخوره جانان شکن آی های او د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه جذبه دې دې څه څه شوه د همدردۍ او د اخلاص هغه جذبه دې څه شوه ته مشین نه یې مشین نه یې لږ انسان شه کنه آی های زبردست زبردست او د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوه کړم د مینې غمه د مینې غمه د غمونو په خوږو دې پوه کړم دا نور غمونه درنه یو په یو قربان شه کنه آی های حد دې سر حد مننه او پتا خو هر څوک بیانېږي دوی به هم بیان شي پتا خو هر څوک مینېږي دوی به هم مین شي شاعره تلک د وختونو ترجمان شه کنه زبردست زبردست او په زبردست پردو لارو باندې تلل سړی پردی پردی کړي په پردو لارو باندې تلل سړی پردی پردی کړي دا باسین غوندې په خپله لار روان آی های زبردست 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 سر دا یو ځل بیا دا یو ځل په پردو لارو باندې تلل سړی پردی پردی کړي جی دا باسین غوندې په خپله لار روان شه کنه زبردست زلل بزمکه یم ته راته اسمان شه کنه آی های سوکړه سوکړه یم شیبې شیبې باران شکل ډیره زیاته مننه سر ډیره زیاته مننه همراز پودکاسټ ته پراتلو باندې کور مو ودان همراز ته هم ډېره مننه ډېره زه مننه. خپلو لسته خپلو بیانانو ته مخامخ کړم قدردان شي سر بالکل قدرمندو کتونکو اوریدونکو دا و ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب د دوی په باره کې به زه نور څه ووایم خو اباسین صاحب په خپله وایي که زما د شخصیت حدونه ګورې که زما د شخصیت حدونه ګورې زما فن زما د فکر ترجمان دی د لوی الله په امان